حدیث کې راځي ماشوم په ناظره قرآن ختم کی د مور پلار مخکینی ټول ګناهونه الله معاف. قاری عبدالقادر سے ستا بچی ته یو آیات خود ننی ورته دیر سپاری قرآن په ناظره ختم کو بچی پریدا د پلار مخکینی ګناهونه الله معاف کړ. کور کې د مور ملامه د ګنا نه صفا شو د ناظرې د ختم برکت دی. ستا د بچی د دې معصوم جبې د یو بسم الله دونه برکت دی. معصوم چې په اول ځل مسجد مدرسې ته راشي استاد ته مخامخ کینی او هغه ورته وی بسم الله الرحمن الرحیم او دی په دې معصومه وړه جبه وی بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث کې راځي د سلورو کسانو د جهنم نه د براءت فیصله وشي. یو د دې معصوم بلې د مور بلې د پلار بلې د دې استاد د یو بسم الله برکت دی. ستا بچی نن دیر سپاری قرآن ختم کړ د الله شکر ادا کړ. لئن شکرتم لازیدنکم تاسو زما د نعمتونو شکریا ادا کوئ زه به درته نعمتونه نور زیات کړم. دا بچی به د قرآن حافظ جوړ کړم دا بچی به درته عالم جوړ کړم. او دا کم درې ماشومان چې د قرآن حافظان جوړ شو دا مور پلار خو د الله شکر ادا کړي. دا د دنیا عزت دی دا د قبر عزت دی دا د میدان محشر عزت دی دا وفادار نسبت دی. دنیا خو ټوله بې وفا ده کبیت العنکبوت د جولاګي جاله دار الغرور د دوکي کور دی متاع قلیل لګه شان فایده ده لعب ولق لوب ټوکې دي جناح بعوده د ماشي وزر دی کذل زائل ختمیدون کې سور دی احلام نوم د خوب لیدل دي. د دنیا خو هیڅ حقیقت نشته اصل زندگی خو د مرګ نه پس شروع کیږي. تجرد من الدنيا فانك انما سقطت الى الدنيا وانت مجرد ځان د دنیا نه مجرد او خالی کا څنګه چې موږ دنیا ته راغلي داسې به قبر ته ځو. انکم تحشرون یوم القیامة حفاتا عراتا غرلا کما بدأنا اول خلق نعید. تاسو حشر بکیږي سرتور سر خپې لخپې په تن بربند څنګه چې موږ دنیا ته راغلي داسې به قبر ته ځو. مور نه چې ماشوم پیدا کیږي سرتور سر خپې لخپې په تن بربند او چې کله دی وفات شي د مل صدر دی وزیر اعظم دی د صوبې گورنر دی وزیر اعلی دی خان دی نواب دی د زر جیرب جیداد مالک دی کروڑپتی دی ربپتی دی خو دې چې د آخرت په سفر روانيږي او د اخیری غسل ورکي نو خپل بچي ورله دا بټنی کولاو او کمیس دی وباسي او چې نو زی بیا ور سره سکی وی ویش لوي الله وی دوکا ده او دا کمیس ورته دوباره نه چي کفن ته د غسل نه پستاو کی کفن لباس نه دی دا صرف شریعت د پردي خیال وسات. سرتو سر روان دي پیب لخ پی روان دي پتن بربند روان دي د دنیا ټول نسبتونه ختم شو. جائز نسبتونه صدارت وزارت خانی نوابی ډاکټري انجینری دا ټول جائز نسبتونه خو بے وفا دي مر سره ختم شو. خدا نن چې کوم درې ماشومان د قرآن حافظان شو د دنیا عزت په تاسو تخکاری د مرګ نه پس دا زمونږ د سترګو پناش حافظ قرآن چې قبر ته لاړ شي او په منونو ټلونو خورې په واوړي او دا ژوندۍ تیر روان شي. الله دې قبر ته حکم وکي الله تاكل لحم د دې انسان جسم باندې خوري کی دا به تاسو امانت پروتي په دې سینه کې زما دیر سپاری کلام پروتي زمکه ورته وی الله زبې څنګه خوري کی ما ته پته رچستا کلام په دې سینه کې موجود دی زمکه د دې سینې حفاظت کی د دې جسم حفاظت کی. وکانه قبره روضه من ریاض الجنه د دې حافظ قرآن قبر د جنت باغچه ده. ويوسو في قبره مد بصره صبر نظر لګي دومره ورته قبر کولوش وينور ولا جيرانه چم گاون کې قبرونه دا د جنت باغچې شي دا د حافظ قرآن دغه قبر عزت دی دا د قبرستان عزت دی دا د میدان محشر عزت دی. تاسو د بچو نن دستاربندي ده د خوشحالي او منظر دی قاری سے پروګرام جوړ کړی دی او تاسو ټول د علاقې مسلمانان راغلي بچي مې د قرآن حافظ دی. زما محترمو د بچو دستاربندیم ده بچو ته بدرله دوی پټکی پسري دا علماء کرام ورته په سر د شفقت او برکت لاس دي دا د خوشحالي او منظر دي. پلار به مخامخ ناس دي ګوري با خو پلار د دوی پټکی نه پسري مور به کور کې आवाज اوري اب خوشحالي چې بچیم د قرآن حافظ شو خو دې مور ته څوک چادر پوشي نه کوي بیا سید الله شکر ادا کوي د دې مور پلار دستاربندي او چادر پوشي به د قیامت پر ورځ د الله په عدالت کې کیږي. حدیث کې راځي من قرأ القرآن چا چې قرآن یاد ک فاستسحره
فاحل حلاله وحرم حرامه قرآن یاد که په قرآن عمل وکړه حلال حلال وګڼل حرام حرام وګڼل ادخله الله به الجنه دا حافظ قرآن به الله جنت ته داخل او مور پلار به الله روغواړي او د الله عدالت ته چراشي الله به د عزت جامې ورواچي او زمونږ د دنیا لباس بني لا يقوم بهما الدنيا ټول دنیا را جمع شي دا کپړو قیمت بدانه د عزت تاجونه به الله ور پسر کی ضوءه احسن من ضوء الشمس د نور نه رڼا زیاته د حافظ قرآن مور پلار ته چې کوم تاجونه الله ور پسر کوي یو ملغلره مخامخ بل ملغلره شاته یو خي طرف ته یو ګس طرف ته هر ملغلره به د نور نه زیاته رڼا کوي دا مور پلار به حیران شي بمکوسینا هاذا الله د عزت د لباس د تاجونه دا د کوم عمل بدل ده قال باخذ ولدكما القران استاسو بچی د قران حافظ د دغه بدل وشفاه في عشرة من اهل بيته كلهم قد وجبت له النار او د پکور خاندان کې لسفاخ جهنميان فیصله په جهنم شوی دا دی به شفاعت کې ځان سره به جنت ترول اقرا ورتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا او دی حافظ قرآن تبویل شي قرآن وایا په مزه مزه وایا او د جنت په درجو ورخیجا استاخری مقام هغه دی کله چې والناس تورسي او بل روایت کې راځي بچي به قرآن وي مور پلار به د جنت په درجو ورخیږي بچو سره خواري مور او پلار کې د دې دوانو روایتو تطبیق زموږ علماء کرام داسې کوي بچي به قرآن وي په خپل بم د جنت په درجو ورخیږي مور پلار به د جنت په درجو ورخیږي ستاسو اخیری مقام هغه دی کله چې ستاسو بچي د قرآن اخیری آیات ته ورسي الله دې زموږ ستاسو په بچو کې دغه د قرآن حافظان پیدا کړي